د نړۍ هېوادونه. د نړۍ هېوادونه یوه معلوماتي او په زړه پورې خپرونه. د نړۍ هېوادونه تاسې له نړۍ سره اشنا کوي. دغه خپرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیره خبرې. که غواړئ چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي راډیو څخه د نړۍ هېوادونه مه هېروئ. دغه خپرونه هره دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سه شنبه مازدیګر 4 بجې اورېدلی شئ. د خپرونې کوربه خاکسار زیب. د ننګرهار ملي راډیو قدرمنو اورېدونکو سلامونه، احترامات مو منئ په دې تمه چې روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. ګران اورېدونکو، د نړۍ د هېوادونو د پېژندنې خپرونه ده چې په دې خپرونه کې موږ تاسو ته د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو په باره کې معلومات درکوو. قدرمنو اورېدونکو، په تېره خپرونه کې تاسو د بلغاریا هېواد په باره کې معلومات واورېده، په دې تمه چې د بلغاریا هېواد په باره کې مو معلومات خوښ شوي وي او هغه خپرونه ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. درنو اورېدونکو، په نننۍ خپرونه کې به تاسو ته کروشیا هېواد درپېژنم، په دې تمه چې د خپرونې تر پایه سره پاتې شئ او د کروشیا هېواد په باره کې معلومات واورئ. د کروشیا هېواد د نامه لنډیز نښه په انګلیسي ژبه کې HR دی. رسمي نوم یې د کروشیا جمهوریت، نړیوال نوم یې کروشیا او سیمه ییز نوم یې هورو اتسکا جمهوریت. قدرمنو اورېدونکو، کروشیا هېواد په جنوب لویدیځ اروپا کې د ادریاتیک د سیند په ختیځه څنډه کې د بوسنیا او هرګوزنیا او سلوانیا د هېوادونو ترمنځ د شمالي عرضالبلد د 42 درجو نه تر 40 درجو او د ختیځ طولالبلد د 13 درجو نه تر 19 درجو ترمنځ موقعیت لري. د کروشیا هېواد ټول مساحت 15,538 کیلومتره مربع دی. شمال ته هنګري او سلوانیا، جنوب ته بوسنیا او هرګوزنیا، ختیځ ته سربیا او مونتیګرو او لویدیځ ته ادریاتیک سیند موقعیت لري. په وچه کې د کروشیا هېواد د ټولو پولو اوږدوالی 5990 کیلومتره دی. 1128 کیلومتره د کروشیا اصلي خاوره او 4012 کیلومتره د دې هېواد ټاپوګان دي. دغه هېواد له اوبو سره 4019 کیلومتره ګډه پوله لري. د کروشیا هېواد د مهمو غرونو څخه دینارا، کامیسنیکا، بویو کوپو، پولوشیستا، ولیکا کاپلا، وشتویستا، اوچیکا، بیتورایی او موسور د دې هېواد د مهمو غټو غرونو څخه شمیرل کیږي. قدرمنو اورېدونکو، د دغې غرونه د کروشیا هېواد یو شمېر سیندونه هم سرچینه اخلي چې د دې سیندونو نه د کرنې په برخه کې هم استفاده کیږي. د کروشیا په هېواد کې د اروپا داسې ځینې لوی سیندونه بهیږي چې له نورو هېوادونو څخه سرچینه اخلي، لکه ساوا، دانیوب، دراوا، کوپا، نرتوا، اونا، چسما، وواکا، دوبرا، سیتیانا او سولاتالا د دې هېواد د مهمو غټو سیندونو څخه شمیرل کیږي. قدرمنو اردوونکو، لکه مخکې مو چې یادونه وکړه چې دې سیندونو نه د کروشیا هېواد یو شمېر ځمکه هم خړوبېږي. او بله خبره ده ګران اردوونکو چې د دې سیندونو په غاړه د کروشیا هېواد د اوسېدونکو لپاره د سیل او تفریح لپاره همداشان ښکلي هوټلونه هم جوړ شوي دي چې خلک ورته د سیاحت لپاره راځي، چې دا هم د دې هېواد په اقتصاد کې مهم رول لوبوي. راځو د خپرونې په دې برخه کې د کروشیا هېواد اقلیم ته. د کروشیا د شمالي سیمو هوا ډیره په زړه پورې او معتدله ده، خو د دې هېواد د لویدیځو برخو هوا د دینارا او نورو غرونو د لړیو د شتوالي او د ادریاتیک د سیند د ګاونډیتوب له امله غرنۍ او لمده ده. کروشیا هېواد د طبیعي جوړښت له مخې په 4 برخو ویشل شوی دی. لومړی اوارې شمالي سیمې چې د ساوا او دروا د سیندونو ترمنځ پرتې دي. یوه برخه یې په ځنګلونو پوښلې ده او نوره ټوله د کرنې او څارویو د روزنې لپاره مناسبه ده. دا برخه ګڼ میشته ده او د کروشیا ډېرې صنعتي فابریکې پکې
کار کوي. دوهمه غرنۍ منځنۍ سیمه ده چې هوا یې سړه او ډېر ورخ پکې کیږي. په دغه سیمه کې ډېرې هغه لارې چې د اروپا اوارې او ختیځ مځکې د ادریاتیک او مدیترانې له سواحلو سره نښلوي له دې سیمې څخه تیریږي. په دغه سیمه کې یو شمېر ځنګلونه هم شته دی چې لږ خلک پکې اوسیږي. دریم د ځنګلونو جنوبي سیمې چې دغه سیمې 20,200 کیلومتره مربع پراخوالی لري او د اروپا له سترو ځنګلونو څخه شمیرل کیږي. او څلورم د ادریاتیک ساحلي سیمه چې د کروشیا د سوداګرۍ، صنایعو، کبنیونې، غټو ښارونو او د سیلانیانو ځای بلل کیږي. د ادریاتیک سیند 138.1595 کیلومتره مساحت لري. دغه سیند له کروشیا د ترانسپورتي اقتصادي پرمختګ سره ډېره مرسته کوي. د ادریاتیک سواحل 2880 کیلومتره اوږدوالی لري چې 40% په کروشیا پورې اړه لري. کروشیا هېواد د ادریاتیک په سیند کې 1115 ټاپوګان لري چې ځینې ټاپوګان یې د استوګنې وړ دي لکه کریک، کروس، براچ، کورچولا او اوګلیان. په دغه ټاپوګانو کې د کروشیا هېواد زیات شمېر اوسیدونکي ژوند کوي. د ساوا سیند د سلوانیا له هېواد څخه د کروشیا خاورو ته ننوځي او د زاګوب د تېرېدو وروسته د بوسنیا هرګوزینیا سره د کروشیا په شمالي پوله کې بهیږي او د سربیا خاورې ته ورځي. د کروشیا هېواد پایتخت د زاګرب ښار دی. په دې هېواد کې په 1 کیلومتر مربع کې 15.4 نفره، په 1 میل مربع کې 196.2 نفره، په ښارونو کې 50%، په کلیوالي سیمو کې 50% اوسیدونکي ژوند کوي. د کروشیا هېواد اوسیدونکو نژاد کورات دی. د سرب، مجار، سلواني، الباني، مونتګرویي، روما، ایټالوي، مقدوني، روس، سلواک، کارانیي، کلویي، یوګوسلاوي او داسې نور خلک په دې هېواد کې ژوند کوي. د کروشیا هېواد اوسیدونکو دین او مذهب رومن کاتولیک دی. د ارتودکس مذهب پیروان هم په دې هېواد کې ژوند کوي. 1.2% د اسلام مبارک دین پیروان هم په دې هېواد کې شته دي. 10.8% ناپېژندلي مذهب پیروان هم پکې ژوند کوي چې مذهب معلوم نه دی. د کروشیا هېواد اوسیدونکو رسمي ژبه کروشیایي ده. په ایټالوي، مجاري، چکي، سلواکي، جرمني او په داسې نورو ژبو باندې خلک هم په دې هېواد کې خبرې کوي. لیکدود یې په لاتیني ژبه دی. کروشیا هېواد اداري ویش له پلوه په 10 ولایتونو ویشل شوی دی. قدرمن اردوونکو، د خپرونې په دې برخه کې راځو د کروشیا هېواد اقتصاد په اړه معلوماتو ته چې زما همکار سباون صمیم به درته وړاندې کړي. د یوګوسلاویا د فدرالي جمهوریت له ړنګېدلو څخه مخکې د کروشیا جمهوریت د سربانیا له جمهوریت څخه وروسته د یوګوسلاویا خورا پرمختللې او صنعتي سیمه وه او د سړي سر کلنی منځنی عاید د یوګوسلاویا له ستندرد څخه 3 ځلې زیات و. سمدلاسه د کروشیا اقتصاد له دې ستونزو څخه ځورېږي. د کمونیستانو د اوږدې واکمنۍ په وخت د هېواد د اقتصادي سیستم خورا ناوړه اداره د کورنۍ خونړۍ جګړې په کلونو کې د پلونو، فابریکو، کورونو، دولتي ودانیو او برېښنایي سیستمونو له منځه تلل، کورنۍ بېځایه شوي خلک او په زرګونو مهاجرین یعنې کروشیایي او بوسنیایي دواړه او له ګاونډیو او نورو هېوادونو سره د اقتصادي اړیکو ګډوډي. مخکې له دې نه چې د یوګوسلاویا نظام وشړېږي او بیا سربان د کال 1992 په لومړنیو میاشتو کې په کروشیا پوځي یرغل وکړي، د سیلانیانو عوایدو دغه هېواد د ملي عوایدو په جوړښت کې غټه ونډه درلوده. هغه وخت د کروشیا 80% غیر خالص کورنی تولید له دولتي او پاتې 20% له خصوصي ګډ او کوپراتیفي سکتورونو څخه لاسته ورتلل او انفلاسیون په نشست حساب و. خو جګړې هر څه ویجاړ کړل او کروشیا ته دوراندازه زیانونه واړول. اټکل کېږي چې په کروشیا کې به د لویدیځو هېوادونو سرمایه ګذاري یعنې په تیره د سیلانیانو د خدماتو د پراختیا او د تیلو د صنایعو په برخو کې او د دوی اقتصادي مرستې د کروشیا د اقتصاد له بیا رغونې او پرمختګ سره ډېره مرسته وکړي. ویل کېږي چې د کروشیا د اقتصاد د پرمختګ لپاره د دغه هېواد دولت ځینې اصلاحات لکه د پور ورکوونکو د اعتماد ترلاسه کول او په هېواد کې د نسبي ثبات راوستل د کروشیا د دولت له بریالیتوبونو څخه شمیرل کېږي.
اوس د کروشیا دولت د دغه هیواد د دولتي تشبثاتو په خصوصي کولو او د بانکي سیستم په اصلاحاتو بوخت دی. د کروشیا په اقتصادي پرمختګ کې هغه ځنډ چې په کال 1993 کې پیل شوی و په 1999 او وروسته کلونو کې هم دوام وکړ. کروشیا د خپل اقتصادي نظام د پوره سمون لپاره د خلکو اعتماد، بهرنیو مرستو، بهرنیو پانګو، د دولتي تشبثاتو خصوصي کولو، اداري اصلاحاتو، د پولیس سیاستونو بدلون او سیاسي ثبات ته اړتیا لري. ښکاره خبره ده چې دا کار به ډېر وخت وغواړي. د دې هېواد غیر خالص کورنی تولید یا جي ډي پي په کال 1999 کې 23.9 بیلیونه ډالرو ته رسېده او د غیر خالص کورني تولید کلنی وده 0% وه او د سړي سر کلنی عاید یې 5010 ډالره و. کرنه 10%، صنعت 40% او خدمات 6% د غیر خالص کورني تولید سکتوري جوړښت بلل کیږي او همدارنګه د هیواد انفلاسیون 4.4% دی. د کار قوت په کال 1999 کې 1.15 میلیونه نفرو ته رسېده. عواید 6 بیلیونه ډالره او لګښتونه 4.7 بیلیونه ډالره د میلیون سرمایوي لګښت په ګډون په کال 1998 کې شمیرل شوی دی. په ټولو سنوي کې د هیواد خوراکي مواد 11%، ټوکران او جامې 8.1%، برېښنایي سامان 8%، برېښنا 6.3%، کیمیاوي مواد 15.6%، د بیړیو جوړول 4.9%، فلزي محصولات 4.8%، سیګرټ 4.1%، لرګی او لرګین شیان 3.7%، څښاک 3.5%، المونیم، کاغذ، ساختماني مواد، د تیلو چاڼ او د کوچنیو پرزجاتو جوړول د دې هېواد صنعت بلل کیږي. په کال 1999 کې د دې هېواد د صنعتي تولیداتو کلنۍ وده 2% وه. د برېښنا تولید 9.515 بیلیونه ډالره په 1998 کال کې و. له اومو تیلو څخه 42.2% او له اوبو څخه 50.28%. د کروشیا 23% ځمکه د کرلو وړ ده. د دغه هېواد 10% غیر خالص کورنی تولید له همدې سکتور څخه لاسته راځي. د دغه هېواد 38% خاوره، څړځایونه او ځنګلونه او پاتې 19% غرونو، غونډیو، سیندونو، ښارونو، بیدیاو او د استوګنې کلیواله سیمو نیولې ده. په کال 1993 کې د کروشیا د کرنې ځمکې خورې ورې پرتې وې او زیاتره دودیزه یا عنعنوي بڼه لري. د کروشیا لږ کرنه میکانیزه شوې، د بوټو او څارویو د ناروغیو د مخنیوي درمل ټولو بزګرانو ته رسیږي او د ځمکې د حاصل اندازه د نړیوال سټنډرډ څخه ډیره ټیټه ده. د دغه هېواد د کلیو او بانډو 90% خلک د کرنې په سکتور کې په کار بوخت دي او د کروشیا 10% غیر خالص کورنی تولید له همدې سکتور څخه لاسته راځي. لرګی، وربشې، غنم، جوار، چغندر، د لمرګلې زړی، رشقه، شوتله، زیتون، ستروس او نورې میوې، سابه، لبنیات، غوښه او هګۍ د کروشیا د کرنې او څارویو تر ټولو مهم تولیدات دي. دغه هېواد په کال 2001 کې 438 غواوې او غوایې، 6,000 وزې، 1.230 میلیونه سرکوزي، 509,000 پسونه او څه د پاسه 10 میلیونه چرګان درلودل. په کروشیا کې هر کال د څارویو او چرګانو په غوښو سربیره کابو 20,000 ټنه د کبانو غوښه بازارونو ته وړاندې کیږي. سیلانیان ډېر ښکلی جغرافیایي موقعیت، د آلپ له غرونو څخه د ادریاتیک د سیند تر سواحلو پورې شنې ښایسته سیمې او په لسګونو کوچني ټاپوګان هغه عوامل بلل کیږي چې هر کال په زرګونو سیلانیان دغه هېواد ته رابولي. له جګړې څخه مخکې کروشیا هر کال د سیلانیانو له عوایدو څخه 4 نه تر 5 بیلیونو ډالرو پورې ترلاسه کول، خو جګړې دغه شمېر راټیټ کړ. له جګړې څخه مخکې کروشیا د بهرنیو سیلانیانو د استوګنې لپاره په خپلو هوټلونو او میلمستونونو کې 533 میلیونه کټونه درلودل. په کال 1990 کې 8.306 میلیونه سیلانیان کروشیا ته تللي وو. اوس د دغه هېواد دولت هڅه کوي چې دغه صنعت بیا را ژوندی کړي. د دې هېواد صادرات په کال 1998 کې 4.5 بیلیونه ډالرو ته رسېده. ټوکران، کیمیاوي مواد، نفتي محصولات، بیړۍ، برېښنایي سامان، چرم او بوټان، لرګي او لرګین شیان، فلزي شیان، کاغذ، ساختماني ماشینونه او خوراکي مواد
د دې هیواد واردات په کال 1993 کې 8.4 بلیونه ډالر. ماشینونه، فابریکې، نقلیه وسایط، پرزې، برېښنایي سامان، نفتي مواد، ټوکران، خوراکي مواد، کیمیاوي مواد، استهلاکي شیان، وسلې او مهمات او نور د دې هیواد واردات دي او تجارتي شریکان آلمان، ایټالیا، سلوانیا او اتریش دي. د پیسو واحد کونا یا HR بلل کیږي چې یو امریکایي ډالر مساوي کیږي 2.891 کونا سره او د دې هیواد مالی کال ګریګوري بلل کیږي. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې راځو د کروشیا هیواد د حکومت په اړه معلوماتو ته. د کروشیا هیواد حکومت پارلماني ولسواکي دی. د کروشیا اساسي قانون په 1990 د سپتمبر په 22 اعلان شوی دی. دا هیواد مخکې د یوګوسلاویا د فدرالي جمهوریت یوه برخه وه. د دې فدرالي جمهوریت څخه د خپل رسمي جلاوالي اعلامیې په 1991 کال کې خپره کړه او د همدې کال په اکتوبر په 8 نیټه په رسمي توګه خپلواکه شو. د کروشیا هیواد جمهور ریاست د 5 کالو لپاره د خلکو په خوښه ټاکل کیږي. د دې هیواد د جمهور ریاست تیر ټاکنې په 2010 کال کې شوې او راتلونکي ټاکنې په 2015 کال کې ترسره شي. د کروشیا لومړی وزیر د جمهور ریاست لخوا او د کابینې وزیران د لومړي وزیر لخوا ټاکل کیږي. د کروشیا هیواد پارلمان 2 جرګې لري. لومړی د ولایتونو جرګه چې د 8 غړي لري او 3 د خلکو په خوښه او 5 د جمهور ریاست په خوښه ټاکل کیږي. دوهمه په دې هیواد کې ولسي جرګه ده چې دا 150 غړي لري او ټول د خلکو په خوښه د 5 کالو لپاره کار کوي. د کروشیا هیواد د ولسي جرګې تیره ټاکنې په 2010 کال کې شوې او راتلونکي ټاکنې به په 2015 کال کې ترسره شي. په کروشیا هیواد کې د رای ورکول سن 13 کلن دی او رای ورکول عمومي دي. د کروشیا حقوقي نظام د 1991 څخه را پدې خوا په مدني قوانینو ولاړ دی. ستره محکمه د دې هیواد تر ټولو لوړ قضایي ارګان دی چې قاضیان د 8 کالو لپاره د کروشیا د قضایي شورا په غوښتنه د دې هیواد ولسي جرګې لخوا غوره کیږي. په کروشیا هیواد کې ولایتي، سیمهیزې، تجارتي او اداري محکمې د قانون له مخې پالي دي. د کروشیا هیواد د خپلواکۍ ورځ 1991 د جون 15 له یوګوسلاویا څخه ده. ملي رخصتي د مې 10 د هیواد ملي ورځ ده. همداشان د هیواد په یون کې هم غړیتوب لري چې د غړیتوب نیټه 1992 د مې 22 ده او په نورو نړیوال ټولنو کې هم دا هیواد غړیتوب لري. د کروشیا هیواد ملي بیرغ 3 عمودي مساوي ټوټو څخه جوړ شوی دی چې پاسنۍ سره، منځنۍ سپینه او ښکتنۍ اسماني شنه ده. د دې بیرغ په منځنۍ برخه کې د کروشیا ملي نښان ځای پر ځای شوی دی. د کروشیا هیواد د ټلیفون نړیوال کوډ نمبر 00315 دی. د کروشیا دولت یو منظم پلان لمخې په ډیجیټل باندې د دې هیواد د پخوانیو انګلوپ د اړولو کار په بیړه پیل کړی دی او غواړي چې ټلیفون یې د کروشیا تر ټولو لوړو سیمو پورې وغځیږي. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې راځو د کروشیا هیواد د تاریخي پیښو باره کې معلوماتو ته چې زما همکاره مرسل روبی په اړه معلومات درکړي. په پخوانیو منځنیو پیړیو کې د اوسنۍ کروشیا خاوره په اروپا کې د کرواتانو د استوګنې سیمه بلل کېده. په 14مه پیړۍ کې دغه خاوره د عثماني او هابسبورګ د سترواکیو ترمنځ وویشل شوه. د دالماتیا او استریا سیمې د وینز او فرانسې په لاس کې وې. په کال 1380 کې کروشیا د هابسبورګ په سترواکۍ کې د بدلونونو له امله د هنګري یعنې مجارستان لاسته ورغله. کروشیا په کال 1380 کې د کورواکي ترلاسه کړه. له سلوانیا سره یوځای شوه. دا وخت د هنګري مرکزي دولت د دغه سیمو د مجارستاني کولو تګلاره پالله. له بلې خوا د هابسبورګ د سترواکۍ هغه سوداګریزه کړنلاره چې د سربانو ته یې زیان رسو د سربانو د کرواتانو د دودیزه سیالۍ د جنوبي اسلاو یا یوګوسلاویا په پیوستون بدله کړه او د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای کې د اتریش مجارستان د سترواکۍ له ړنګېدلو وروسته په کال 1913 د اکتوبر لومړۍ څخه وروسته د سرب، کروات او سلوانیا د پاچاهۍ جوړېدلو ته لاره پرانیستله. په دغه نوې پاچاهۍ کې مقدونیا، مونټینګرو، کروشیا، سلوانیا او نوي ویودینا شاملو. د اداري جوړښت له پلوه سربانو په
پاچاهۍ کې ړومبی او کرواتانو دوهم ځای درلوده. کرواتانو ډیره ونډه غوښته. پاچا الکساندر په کال 1928 کې د دیکتاتورۍ ټینګه کړه. لږ وروسته د هېواد نوم یوګسلاویا شو او د کرواتانو په کال 1934 کې په فرانسه کې په خپل پاچا ډزې وکړې، خو هغه بچ شو. کله چې د المان او ایټالیا پوځونو د دوهمې نړیوالې جګړې په پیل کې په یوګسلاویا یرغل وکړ، ډیرو کرواتانو په د خپلواکه کروشیا هلې ځلې پیل کړې. د دې هلو ځلو له امله د کال 1941 په اپریل کې د انټي پاولیچ په مشرۍ د کرواتانو داسې یو هیواد جوړ شو چې د سربیا ځینې او د بوسنیا هرګزوینا ډیرې برخې هم د اوسنۍ کروشیا له دولت سره یوځای شوې. نوی دولت ډیر یهود، سرب او خپل ځینې سیاسي مخالفین ووژل او ورو ورو یې د یوګسلاویا د کمونیست ګوند د مشر جوزف بروز تیتو د جنګیالیو او مقاومت د نورو ځواکونو پر ضد یوه خونړۍ کورنۍ جګړه پیل شوه. په دې جګړه کې تر کال 1943 پورې د تیتو جنګیالیو ډېرې ځمکې لاندې کړې او یو موقتي دولت اعلان کړ. د پاولیچ رژیم په کال 1944 کې ړنګ شو. کروشیا د یوګسلاویا د فدرالي دولت د یوې برخې بڼه غوره کړه. له دې وروسته د کرواتانو د نشنلیزم ورو ورو پیاوړی کېده. د کال 1991 په دسمبر کې تیتو د کروشیا له ملتپاله غورځنګ سره مخالفت پیل کړ او د کروشیا د کمونیست ګوند مشران د استعفا ته اړ ویستل. په سوونو کسان بندیان کړل. تیتو د یوګسلاویا په نورو جمهوریتونو کې هم ورته اقدامات وکړل. د لږ وروسته د خپل فدرالي دولت د ملتپالو خوځښتونو د کمزوري کولو لپاره فدرالي اساسي قانون تصویب کړ. تیتو په کال 1980 کې مړ شو. د کروشیا په کمونیست ګوند کې د سربانو زیاتوالی او دغه تبلیغاتو چې د یوګسلاویا فدراسیون د سربانو په ولکه کې د یوګسلاویا د فدرالي دولت د جمهوریتونو اړیکې کمزوري کړې او د کمونیستانو پر ضد د هر عمل په ژر د کروشیا له ملتپاله خوځښت سره تړل کېده. کله چې په کال 1979 کې نړیوال کمونیزم له ماتې سره مخامخ شو، په کروشیا کې پخوانۍ ملتپاله بیا پیاوړې شوه او ډېر غټ غټ سیاسي ګوندونه جوړ شول. په همدې لړ کې ډاکټر توجمان چې پخوا څو ځلې بندي شوی او په کال 1990 میلادي کې د کروشیا د دیموکراتیک یووالي ګوند جوړ کړ. توجمان د یو ملتپاله سړي په توګه د لوی کروشیا د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل کړې چې بوسنیا او هرګزوینا هم پکې راتلله. دې خبرې سربانو پارول او د توجمان د وژلو هڅه یې وکړه چې قومي ستونزې ډېرې کړې. ډاکټر توجمان ګوند د همدې کال د مۍ د میاشتې په ټاکنو کې بریالی شو او د کروشیا د کمونیستانو په پرتله یې ډېرې رایې وګټلې. نوی حکومت د کرواتانو د خوښۍ بیرغ او عسکري یونیفورم دود کړل چې سربان هم ډېرو پارول او په هغه سیمو کې چې پخوا ډېر سربان استوګن شوي وو لکه کورئینا او له بوسنیا او هرګزوینا سره سرحدي سیمې یوه ټولپوښتنه جوړه کړه. د کال 1990 د دسمبر لومړۍ دې ټولپوښتنې د کروشیا د مرکزي حکومت له مخالف او څه اخ و ډب سره د سربانو د سیمو د کورواکۍ اعلامیه تصویب کړه او په داسې حال کې چې کروشیا ځان د یوګسلاویا له فدرالي جمهوریت څخه د وتلو ته برابرو، په کروشیا کې د سربانو 3 کورواکه سیمې جوړې شوې. د کال 1990 په وروستیو میاشتو کې د کروشیا خلکو د کروشیا د ملي حاکمیت ځانګړي وسلوال پوځ او نوي اساسي قانون لپاره رایه ورکړه. د کال 1990 د اپریل په میاشت کې په کروشیا کې د یوګسلاویا د خلکو د پوځ په ځای د کروشیا ملي ګارد جوړ شو او د کروشیا 92% خلکو له سربانو څخه پرته په یو ټولپوښتنه کې د یوګسلاویا له فدرالي جمهوریت څخه د کروشیا د وتلو رایه ورکړه. د کال 1991 د جون په 15 کروشیا او سلوانیا خپل خپلواکي اعلان کړه او د یوګسلاویا له فدراسیون څخه د وتلو کار ګړندی کړ. د کال 1992 د اګست 2 د کروشیا نوی اساسي قانون دغه هیواد لپاره د ولسي جرګې او د ښاروالیو د جرګو جوړېدل پخوا منظور کړي وو. په دغه ټاکنو کې له سربانو هغه کرواتانو څخه پرته چې د سربانو په سیمه کې اوسېدل ډېرو خلکو برخه واخیسته او پریکړه یې وکړه چې هغه کرواتان چې په بوسنیا او هرګزوینا کې استوګن دي یا هر هغه څوک چې له کروات پلار څخه زیږېدلي دي او هغه کسان چې د کروشیا د تابعیت غوښتونکي وي په دغه ټاکنو کې برخه اخیستلی شي.
په دغه ټاکنو کې توجمان د خلکو 50% رای وګټلې او د هیواد جمهور رئیس شو. د دې وروسته د کروشیا د خپلواکۍ د بشپړېدلو لپاره د کروشیا او سربانو ترمنځ 4 کاله جګړه وشوه. په دې خورا وره خو ډېره خونړۍ او رانوونکې جګړه کې د سربانو پوځ ورو د کروشیا له خاورې څخه په شا وتمبول شول. په کال 1998 کې په شمالي سلوینیا کې د کروشیا هغه وروستنی ټوټه خاوره چې د سربانو په لاس کې وه د ملګرو ملتونو د ټولنې تر څارنې لاندې کروشیا ته اهدا شوه او په دې توګه د کروشیا د دولت لپاره د سربانو ګواښ پای ته ورسېده. ګران اردوونکو، مرسل نوري وجه تاسو د کروشیا هیواد د تاریخي پیښو باره کې معلومات درکړم. په دې هیله چې تاسو د کروشیا هیواد په باره کې معلومات اوریدلی وي او د خپرونه ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. که چیرې تاسو د دې خپرونې د ښه والي په اړه کوم نظر، پیشنهاد او غوښتنه لرئ، د ننګرهار د ویب پاڼې له لارې په www.nangarhar.com کې موږ ته خپل نظریات او غوښتنې راولیکئ. همداشان د لیکون د لارې هم کولی شئ. د ننګرهار په هره ولسوالۍ کې د ننګرهار ملي راډیو پوسټ بکسونه لري. تاسو کولی شئ چې د هغې لارې هم موږ ته خپل نظریات راولېږئ. تر بلې خپرونې پورې ما خاکسار زیب او ورسره ټولو همکارانو ته اجازه راکړئ. تاسو په لوی څښتن تعالی سپارم. خوشحاله اوسئ. د خدای په امان. ننګرهار او یا تخار غواړو آزاد افغانستان، غواړو آزاد افغانستان. وطن زارلا دغونو شم زارلا سپغرونو شم. وطن وطن ماته کمال جان اکراته. پزړه کې دار افغان ملي وحدت په هر زمان، ملي وحدت په هر زمان. وطن وطن ماته کمال جان اکراته. زارلا دغونو شم زارلا سپغرونو شم. وطن وطن ماته کمال جان اکراته.
بچي د یو افغان ټول دی بچي د یو افغان وطن وطن ماته کمالا جان راته زار لا داغونو شم جاره لاس کوغرونو شم وطن وطن ماته کمالا جان راته حمید یاد تو در کار بودن میهن ای میهن بود لبریز از عشقت وجودم میهن ای میهن د دل تحقیر و مچرا یاد کرم د دل تحقیر و مچرا یاد کرم زما د ښکلې پښتونخوا د غرو سرونه هر څو مې د دنیا ملکونه ډېر سي زما به هېر نه سي دا ستا ښکلې باغونه زما به هېر نه سي دا ستا ښکلې باغونه